کور مو ودان ډېره مننه تاسو دې مبارکي بس چې هر چا پوښتنه کړې وي خیر دې وي کور دې ودان مننه کور ودان خیر اوسې سلامت اوسې ټولو ته زما سلام کوه کور ودان مننه عالما نفهمیدیم شقاقنده که چی گپ است یخه خوش هستی هر طرف بر زنگا میه دا ټول د کرونا له برکته یو مې پکې کرونا واخیستله یو مې پکې ښه ښایسته کور جوړ کړ دوستان دې ژوندي وي له هرې خوا نه بس زنګونه دې مبارکیانې را روانې دي صاحب ادای رقم باشه شقاقنده از طرف ما مبارک باشه نوش جانته کامی رقم خورده اوه زمونږ له خوا نه دې مبارک وي کور ودان نو ما هم په همدې اړه یو ښایسته شعر راوړی دی په خپله مې جوړ کړی دی چې ستاسو حضور ته به یې وړاندې کړم په دې هیله چې تاسو خوښ شي کورونا راغله چا د مور چا د پلار دعا واخیسته او ما کورونا کې کرولا واخیسته مننه په کورونا کې ډېر تباه او هم برباد شول ځینې بیا ما په شان آباد شول مننه غریب شو پاتې د خانانو مې دعا واخیسته او ما کورونا کې کرولا واخیسته کور ودان مننه برای ما یک سوال پیدا شد شقاقنده تو پالی شاعری یک وکیل منطقه هستی نه او دیگه یک کمکا که مردم بر شما داد نه چرا همین نفر مستحقه همین کمکا نرسید ګوره کنه دا خو داسې یو چل و چې د یوې خوا کورونا وه حالات ډېر سخت و له بلې خوا وروره قرنطین و مونږ دا نه شو کولی چې مونږ به کور په کور ګرځېدلي وی او دا مو معلومه کړې وه وروره چې څوک خوار دی څوک خان دی که نه بس د مجبورې ورځې نه مونږ دې ته اړ شولو چې خیالي مرستې وکړو دغه خلکو سره بله لاره نه وه را سره اینو خب ما نفهمیدیم شقاقنده خیر شما به چه قسم مردم کمک کردین په لومړي سر کې خو مو دغه خپلو خپلوانو سره مرسته وکړه وایي چې دغه کې د خانه مې سوځه به ماجد صاحب راس بیا مو هغه زورواکانو سره چې زمونږ شناخته زورواکانو هغوی سره مو مرستې وکړې ځکه چې مونږ ته ویره وه د خپلې چوکۍ ویره وه که نه وروره چې هسې نه چې یا ګوټه نه شي یا رانه لاړه نه شي خو بسیار خوب ارشادیم مننه وایي زورواکي ټول رانه خوشحال شول په پای کې ټول زما دوستان شول لار مو کړه جوړه د یو بل نه مو سلا واخیسته ما کورونا کې کرولا واخیستله حالی ما یک بحران هستیم شقاقنده همی شما مردمی که همی پروژه کرونا که کت چارواک و زورواکا شریک بودین از کسی نمیترسیدین؟ ګوره کنه جنابه قربان دې شمه ما په خپل شعر کې اشاره وکړه مخکې چې ما سره زورواکان ملګري وو موږ خپله زورور خلک وو نو ویره مو له چا نه کړې وه عجیبه پوښتنه کې شقاقنده ملامت نیست د وطن ماشوما دوزی او فساد او رشوت او کلی عادت شده چطور شقاقنده همینطور نیست؟ آفرین والا رښتیا وایي بالکل رښتیا وایي